د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ و جوړ به یاست، یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له 19 او وروستۍ برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. آخ لالا، رښتیا وایې نو بیا زما شیریني. و خورې، ستا شیریني حیرانوونکې ده. هغه څنګه لالا؟ زما زروګۍ به ښوونځی وایي، باور مې نه کېږي. ولې؟ اکا به غوسه شي که نه؟ نه ګرانې، سبا دې داخلوم. اخ مننه، خوشحاله اوسې زما قنده وروره. اوهو، دې کې د مننې څه خبره ده؟ زه به تا ته هر څه درکوم. تر ټولو مخکې د مور او پلار مینه چې تا نه ده لیدلې. اوس راځه چې پلارجان سره یو ځای ډوډۍ خورو. له خوړو وروسته د خوب په وخت کې زهرا وویل ګل لاله یوه ډالۍ به راکړي. قربان دې شم خورې. څه؟ د وحدت کاکا لور زما ورېنداره که. اخ خورې، ځان مې په مکر کړو. زه خو یې تر نوم خبره نه یم. اوهو لالا، سیال یې نوم دی. و خورې، وا چې دومره پوهېږې جرګه هم ته وکړه که نه؟ ویې خندل. دواړه په خندا شو. ومې ویل خورې، د مور خوښه زما خوښه د هغې چې زما لپاره څوک خوښ کړې وه همهغې سره واده کوم او ستا ورېندار به هماغه نجلۍ جوړېږي. ګل لالا، بس خورجانې ته غوږ شه، زه درته یوه کیسه کوم. سمه ده لالا. زه په غږېدو شوم او د هغې سترګې یې پټې شوې. کمپله مې پرې واچول او موسک شوم. ومې ویل خورې، چې نصیب مې د سیال سره وي هماغه به ستا ورېندار شي. وي دا شوم. سهار وختي لاړم چې زهرا په مکتب کې داخله کړم. بیا لاړم ښوونیز مرکز ته. اوله ورځ مې 7 صنف ته داخل شوم. سلام مې وکړل، هغوی ته مې ځان معرفي کړل. بیا په وار سره ټولو شاګردانو هم ځانونه معرفي کړل. درس مې پیل کړل. د ښوونکي دروند او پاک مسلک سره مې د زړه له کومې مینه وه. ښوونکو احترام کوه، د هغې څو چنده به زما احترام کېده. تر 1489 هجري شمسي کال تر پای مې په دغه ښوونیز مرکز کې د پښتو لیک لوست او د انګلیسي ژبې تدریس کولو. د دې ځای مدیر غوښتل چې کورس پرېږدي. ځینو اناسو زده کوونکو په مؤسسه کې وظیفه درلوده. د هغوی غوښتنه وه چې زه د تدریس لپاره هلته ورشم او څه چې د دې ځای فیس دی هماغه به هلته هم راکوي. له دوی سره مې ومنله او ماسپښین 2 تر 3 بجو پورې مې درس ورکولو. بیا به په هماغه لار ستنېدم. نمایندګۍ ته که څه هم د موسسې پیسې کمې وې، فکر مې کولو که کوم ښه پوسټ اعلان شي نو همدلته به مې دنده کوم. د نوموړو زده کوونکو تعلیم کم و، خو معاشونه یې زیات و. ځینو یې 11 او ځینو یې 12 ټولګي پورې زده کړې کړې وې. د هر یو معاش 25,000 افغانۍ و. فکر مې کوه که دلته مې وظیفه واخیسته نو په 2-3 میاشتو کې به مې ټول پور خلاص. 8 میاشتې وروسته یو پوسټ اعلان شو او 20 کسانو ورته CV ګانې جمع کړې وې. امتحان مې ورکړ. 2 ورځې پس کومو کسانو چې په دې ازموینه کې شرکت درلود هغوی ما ته مبارکي راکوله او دا یې هم ویل چې ته وختي نه همدلته استاد وې نو ځکه ته کامیاب شوی یې. له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېدم، له ځان سره بوږنېدم. اوس خو به ضرور طب پوهنځی هم وایم. شاګردان مبارکي ته راغلل او د شیریني غوښتنه یې هم وکړه. ومې ویل خامخا به یې درکوم. HR رانه د CV هارډ کاپي غوښتنه وکړه. سمدستي مې ورته ورکړه او هغوی کابل ته ولېږله. ویې ویل چې په ورځو کې خبره درکوو. ومې ویل سمه ده. ونې ووته. هناسي زده کوونکو ویل استاد ستاسو پوسټ په $2,000 خرڅ شوی دی. د PF پوسټ مو و چې 15,000 افغانۍ معاش یې درلود. په نوموړي پوسټ کې د یو وکیل زوی وګمارل شو. لاړم HR خونې ته تر څو شکایت ترې وکړم. ومې ویل ولې دې داسې یو کار وکړ؟ ویې ویل ګوره مه خفه کېږه، هغوی زورواکه وه. ما څه کړي وای؟ ښه نو تا د پیسو په مقابل کې زما حق واخیست. افسوس او لعنت دې وي چې په دغو حرامو پیسو خپلې کورنۍ ته رزق وړې. غوسه ولې یې؟ نیمه پیسې ستا دې شي.
تو په تا او ستا په حرامه ګټه ما حرام ګټل نه دي زده کړي. له الله تعالی څخه راضي یم. تر اوسه مې ستا په څېر حرامه نه ده خوړلې. چېرته چې حرامه وي هلته زما شتون هېڅ ګټه نه لري. خپلو همکارانو ته د بلو ستا د غام وخورئ. زه اوس ځم. که وسه مې وه د دې پوسټ پوښتنه درڅخه کوم. لاړم نمایندګۍ ته. موبایلونه مې واخیستل. له وره یو دوستان راباندې پوه شول. ویل یې څه خبره ده؟ څه نه یارانو، بس د نصیب له لیکې دي چې څه راسره کوي. تاسو خو خبر شوئ. له ډېرې مودې مې دې پوسټ ته انتظار کړی، خو د زورواکو له لاسه هغه هم له لاسه ووت. ګوره اسیره، موږ خو وایو چې عریضه به پرې وکړو. نه بس پرېږدی یې، په دې کې به مو خیر وي. صفر ور که نه خفه کېږي، زما فیصدي څومره کېږي؟ هغه جمع کولی به خفه شم. یوه شېبه مم ستا 10,000 کلدارې بچت شوي او پور دې هم خلاص کړی. اخ مننه آصف جانه، ستا له وجې زما پور ختم شو. که نه نو ما نه لاره ورکه وه. همیش به دې احسان مند یم. نه یاره، چې ورور راته وایي نو مننه د څه لپاره. ورغاړې وتم او خدای پاماني مې ورنه واخیسته. ذهني ستړی وم. خواشینی کور ته لاړم. زهرا مې څنګ ته وارخطا راغله. اوږده ساه یې واخیسته. ویې ویل ګل لاله، سهار چې ته د باندې وتې پلارجان له ځان سره ژړل. خو ولې خورې؟ اوس چېرته دی؟ نه پوهېږم. بهر ووتم. تر ماښامه وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ. ستړی کور ته راغلم. خور مې ژړل. سینې پورې مې ونیوله. ته ولې ژاړې؟ زه به نه ژاړم وروره. د مور بېلتون مې لا هېر کړی نه دی، اوس د پلار. خیر دی خورې، هر څه به ښه شي. اوس غلی شه، زه ځم چې څه خواړه درته راوړم. ژر لاړم. بېرته چې راتلم وره تړل شوی و. ټک ټک مې وکړ. هغې ور خلاص کړ. ناڅاپه یې وویل اخ لالا، سر راباندې چورلي په ولوېدو شوه. ژر مې غېږ کې ونیوله او خپل ځای ته مې ورسوله. په مخ مې ورته لاس کېښود. تبه یې وه. بېرته مې غېږ کې پورته کړه او ډاکټر ته مې یوړه. ډاکټر وویل تشویش مه کوه، دغه درمل واخله، انشاءالله ښه به شي. دوا مې واخیسته. بیا کور ته ستانه شو. د رسېدو سره سم ورته د خوب ځای جوړ کړ او یوه کیسه مې ورته شروع کړه. سترګې یې پټې شوې او بیده شوه. ناوخته و، زه هم ویده شوی وم. شپه تېره شوه. د سهار اذان راویښ کړم. لاړم جومات ته. لمونځ مې وکړ. یو ګاونډي مې څنګ ته ناست و. هغه ویل پلار خو دې کلي کې و. څه ته رښتیا وایې؟ هو، په دې کې د دروغو څه خبره ده؟ لاسونه مې لاپه کړل. یالله ستا ډېر شکر دی. کور ته لاړم. خورکۍ مې پاسوله. سهارنۍ سره مې درمل هم ورکړل او ومې ویل خور جانې پلار مو په کلي کې دی اوس خو وخانده. هغې موسکا وکړه. لالا ته څه خبر شوې؟ په همدغه شېبه کې له کلي ځان راغی. خور یې یوه شېبه هلو مې کړل. هغه ویل زه سلطان اکا یم. السلام علیکم اکا. هغه په قهر خبره پرې کړه. ژر کلي ته راشه، پلار دې له دې ځای یوسه، ګنې سرمن به یې وباسم. اکا ته ولې په غوسه یې؟ غوسه به نه یم، له پرونه هغه همدلته ګرځي، راشه او هغه له ځان سره بوځه. زه خپله غواړم چې درشم، هغه به تاسې ته هېڅکله هم محتاجه نه کړم. هغه تلیفون قطع کړ. زهرا خورې په ځان پام کوه، زه ځم کلي ته. ښه دی ګل لالا، بېغمه شه. هډې ته لاړم. موټر په سختۍ ډک شو. موټر حرکت وکړ. په پل هم بیروبارو. یو لاروی سړي وویل لاره مکمله بنده ده. ومې ویل دا به څنګه شي؟ تقریبا 2 ساعته وځنډېدو. ورو ورو بیروبار په ختمېدو شو. ډریور وویل خدایه دا د امریکا سپېره قطارونه به کله ختمېږي. په څنګ کې مې وڅڼول. چاق سړی ناست و. غږ یې کړل ها نو امریکایان وه؟ که په وخت خبر وای د سورپوستو مې چاره کوله. په دغه ساعت 2 د میلیور د ټانګونو هم تېر شول. سڼور وش کړل او ویې ویل کاش چې 1-2 دانې مې دوی ته خښ کړی وای. خبره مې ور پرې کړه. ښه نو سڼور اکا، ته د خښونکو څخه یې. زما د مور په شمول تاسې ډېر مظلومان په شهادت ورسول. نور څومره په پلان کې لرئ؟ زموږ خو دوی سره کار دی. او بله دا چې وچو له کبله لامده هم سوځي. له غوسې خندونه شوم. دا لامده خو بې ګناه وي، اصلي سوځوونکي خو تاسو یې. د سڼور سړي ځای راورسېد. له سترګو یې د قهر شغلې بلې شوې. غږ یې کړل همدلته موټر ودروه. موټروان وویل خیر خو به وي سڼور اکا. وویل همدلته کوزیږم، که څه خدمت مې وي همدغه وچ تنګي کې اوسېږم. د کرکې ګونځې د ټولو په تندي ښکاره شوې. هغه په تلو شو. ورغږ مې کړل ورځه اکا، بیا د چا کور وران کړه. هغه په رډو رډو وکتل. له سترګو یې معلومېدل چې زما هم وینه وڅښي، خو له وسه یې پوره نه وه. ومې ویل په رډو رډو مه ګوره، په خپل خدمت سره د چا مور پلار ورور زوی نشي پیدا کولی.
ته غټ خونکار یې، زموږ دی لویه لامل شي. موټر حرکت وکړ، چې کله ورسېدم غږ مې کړل استاده هدیرې سره موټر ودروه. هغه بریک ووهله، ټیرو دوړه پورته شوه، موټر ودرېد. چې ښکته شوم په پلار مې نه سر پرېوت، هغه مې د مور په قبر پروت و او ژړل یې. څنګ ته یې ورغلم، ومې ویل پلارجانه ته دلته یې او ما د ښار ټولې کوڅې درپسې ولټولې. په غریو وویل زویه زړه مې تنګ شوی و، ځکه دلته راغلم. ښه سمه ده، هله پاسه چې کور ته ځو، نور کلي ته مه راځه. سلطان اکا مې ډېر په غوسه و، آیا تا کله هم له دوی سره مرسته نه وه کړې؟ زویه 10 کاله مې وظیفه اجرا کړې، د دوی هر مصرف زما له معاشه پوره کېده. اوس یې په دې حال یم نو پرې بوج شوی یم. زه پوهېدم ځکه مې شپه په هدیره کې تېره کړه. څه ته دلته وې، هغوی کره نه وې؟ نه، چېرته چې زړه ځي هلته پښې. هو پلارجان همداسې ده، پورته شه چې ځو. د سړک تر غاړې ودرېدو، ټونس موټر راغی، لاس مې ورته ونیو، موټر یې ودرو. ور واوښتو، موټروانه حرکت وکړ. کله چې موږ خبرو چوک ته ورسېدو، موټروان ته مې غږ کړل شپه تیاره ده، پلار مې ناروغه دی، 100 روپۍ نورې هم درکوم، خو تر کوره مې ورسوه. سر یې مثبت وښوراوه، موټر یې تاو کړ او تر ځای یې ورسولو. موټر له موږ ترې ښکته شو، پیسې مې ورکړې او هغه لاړ. ورته نږدې شوم، ټک ټک مې وکړل، زهره راغله. ور یې خلاص کړ، په لیدو سره سم پلار ته مې ورغاړې وته. په ډنډو سترګو یې وویل ولې دا چېرته تللی وې؟ ځواب یې ورنه کړ. ګل لالا ډېر ناوخته مو کړه. هی خورکۍ په لاره کې ستونزه وه، اوړی داخل شوی و. خورکۍ مې لاسي پکۍ راوړې، مې وویل پلارجان ته پرې پکۍ ووهه، زه ورځم چې د خوړو غم وکړم. نږدې ننوایي، 2 سپورې ډوډۍ مې ترې واخیستې. بیا ستون شوم کور ته، چای مې دم کړ او له چایو سره مو وخوړل. هغوی ویده شول. دیوال ته مې تکیه ووهله، سوچ کې وم. مخامخ یو دوکاندار چې عبرت نه مې د خوب نه راته، څنګ ته ورغلم، هغه ته مې وویل دغه دوکان خو به وزګار نه وي؟ وویل هو وزګار خو دی، که خوښه دې وي غواړم ماشومانو ته پکې درس ورکړم. هغه لږ څه فکري شو، زیاته مې کړه څه فکر کوې؟ 4 ماشومان ستا دي، یو مې د تره زوی دی، له همدوی یې پیلوو، ورو ورو به مو تعداد زیات شي. ته هم کښېنه، یو څه خو به دې زده شي. ښه نو شریک به شو. هو سمه ده، منم یې. سبا به له خیره په یوه لوحه کې هر څه ولیکم، بیا به د هغه مطابق درس شروع کړو. اوس ځم، ښه شپه ولري. ورځه ته هم. شپه تېره شوه، 2 بجې وې. ماشومان مې راټول کړل او ښوونه مې ورته شروع کړه. عبرت وویل ما په 2م ټولګي کې ښوونځی پرېښی و، ما سره زیاتې خواري کوه، انشاءالله خپله هڅه به درسره کوم. تر 4 میاشتو پورې مې د په ځای کې دوام ورکړ. د شاګردانو تعداد زیات شو، نور پکې نه ځایېدل. عبرت ته مې وویل وروره کور خو 2 چته لري؟ هغه وویل هو. نو په 2م منزل کې ته اوسه او ښکته به کورس وي. ښځینه او نارینه و لپاره جلا جلا صنفونه جوړوو. زما خو داسې خوښه ده. ستا ته سمه خبره کوي، خو یو څه وخت ته اړتیا لرم. ښه ده، میاشت واوښته، خو د زړه ښه نه کړل. 3 ورځې نورې هم تېرې شوې. د ځان غلی نیولی و، لګیا و، کورنۍ دنده یې لیکله. ورغږ مې کړل عبرته خپله یې وګوره، د شاګردانو څه حال دی؟ که په خپل ځای کې درته مشکل وي نو یو بل کور به په شریکه ونیسو. هغه وویل نه، که ته ځې نو لاړ شه، زه هم دلته صحیح یم. هغه بل پلان درلود، غوښتل یې په خپل نوم کورس جوړ کړي. همداسې وشو او په خپل نوم یې کړ. ورته ومې ویل تا چې څه وکړل ښه دې وکړل، تا ته دې مبارک وي. د الله تعالی له لورې د رحمت دروازې کله بندوي. وزارت نه تر معرفه وګرځېدم چې د ښوونکي وظیفه واخلم. په څو ادارو کې راڅخه پیسې وغوښتل شوې، خو ما سره نه وې. لاړم کور ته. زموږ څخه د 100 مترو په فاصله کې 3 دوکانه وه. هغه مې په کرایه ونیول تر څو شخصي کورس جوړ کړم. د قرآن عظیم الشان پر مبارکو آیاتونو ټولنیز دعا وشوه. د هغه دوکانونو دروازې مې خلاصې کړې او په فریمونو مې ورته ښکلی افغاني تعلیمي مرکز ولیکه. په کال 1492 هجري شمسي کې مې خپل فعالیت شروع کړ. دغه ښوونیز مرکز پرمختګ وکړ. ډېر خوښ وم. کلي ته لاړم. غوښتل مې خپله خوښي له مورجانې سره شریکه کړم. هدیرې ته داخل شوم او په څنګ کې یې کېناستم. ومې ویل مورې مبارک دې شه، ستا له برکته ما ښوونیز مرکز جوړ کړ چې شعار مې دا لیکلی مورې ته مې زړه کې. مورې اوس هغه وخت رسېدلی چې ستا وروستۍ هیلې هم پوره کړم. دعا مې وکړه او جومات ته لاړم. د مازدیګر لمونځ مې وکړل. د باندې ووتم. کلیوالو ویل احمد کاکا ناروغ دی. ژر یې پوښتنې ته ورغلم. تر څنګ یې ناست وم. هغه ژړل. ومې ویل صبر ولره کاکا، الله تعالی به شفا درکړي. هغه ویل زویه ستا مور دې خدای وبښي، هغې ستا په اړه راته ډېره څه ویلي وه.
هو کاکا خبر یم ستاسې له کورنۍ نه ډېره خوشحاله وه او له مړینې مخکې یې راته تمثیل شروع کړی و. په زړه یې راته ډېره داغونه ایښي وه. د وخت په راتلو سره د هغې تمثیل هم پوره کوم. کاکا دا د الله تعالی مهرباني او ستا د نیکې مشورې له امله نن زه د هغه هیلې پوره کوم. خو د هغې وروستۍ هیله زه پوره کوم. هغه څه کاکا؟ هغه په لنډه ساه حشمت ته حشمت کړل. حشمت د ده بل زوی و. ژر ورپسې لاړم. هغه ته مې آواز کړل. هغه وارخطا راغی. ویل خیر خو دی اباجانه. په لنډو خبرو یې وویل هو راشه ساین ته مې راغلم اباجانه. ووایه زویه خدای دې وبخښه. دا سیر مور صاحبه بیا لنډه شوه. له ستوني یې لاړې تېرې کړې. بیا یې وویل زویه دا سیر مور ما په تمه کړې وه چې زه مې یو لمسی دا سیر په نامه کوم. د هغې نصیب خو نه وه. اوس څه خبرې چې زه به کله مرم ته پوه شوې زویه؟ حشمت وویل هو ولې نه، سمه ده بخشش کوئ راته. حشمت وویل اباجانه په تا هېڅ نه کېږي، ته چې څه غواړې هماغه به کېږي. ویل لاسیره لاړ شه هغه کمره راواخله. په ژوند مې باور نشته یو انځور مې له خپلې مېرمنې سره یادګاري پرېږدم. کمره مې راوړله. ومې ویل اماده شي چې انځور مې واخلم. هغه خپلې ګوتې هوارې کړې. بیا یې لاس اوچت کړ. انځور مې وایست. د هغه رنګ تغییر وکړ. ورو ورو یې سترګې پټې کړې. په کور کې چیغې شوې. زړه مې ډک شو. د باندې وتم. بختوره سړی و. انځور یې موږ سره پاتې شو. خپله له دې فاني نړۍ څخه د همیش لپاره یې سترګې پټې کړې. د باغ دروازې ته مخامخ په 10 متره فاصله کې د ده په وقف کړي ځای کې خاورو ته مو وسپاره. الله تعالی دې د هغه کورنۍ ته صبر جمیل او احمد کاکا ته دې جنت الفردوس نصیب کړي. که څه هم دوی زموږ لرې خپلوان څخه خو دغه کورنۍ زما مورجانې ته ډېره عزیزه وه. زهرا مې په زړه وبرېده. لاړم ښار ته ناوخته کور ته ورسېدم. هغې په اوړي کې له ځانه کمپله تاوه کړې وه. ورنږدې شوم. د هغې مخ مې ښکل کړ. لړزېده. ژر مې ډاکټر ته بوتله. وینه مې ورته معاینه کړه. ملاریا وه. دوا مې ورته واخیسته. بیا راغلو کور ته. په حال یې سخت خفه شوم. یو ماشوم خپلې مور ته څومره اړتیا لري دا خو هغه څوک پوهېږي چې د چا مور نه وي. خورکي مې ذکر وي کاوه. وایي مور یې وایي. د هغې په حال مې ځان قابو نه شوی کړی. په ژړا شوم. په غېږ کې مې واچوله. مې ویل صبر شه خورکي ښه کېږي. زه خو در سره یم. په صبر صبر ویلو مې ویده کړه. شپه درنه وه. هر قسمه آوازونه مې تر غوږو کېدل. د باندې ووتم. تیز طوفانونه وه. د کورس په اړه اندېښمن شوم. فکر مې وکړ غلو خو به نه وي. خو زړه راته تسلي راکړه چې هېڅ نشته. په قرار ویده شه. شپه تېره شوه. سهار اذانونه وشو. جومات ته لاړم. لمونځ مې وکړ. ورغلم ښوونیز مرکز ته. قلفونه یې مات پراته وو. ټول شترونه یې مې پورته کړل. هر څه یې وړي وه. نه کمپیوټرونه وه او نه یې هم د اړتیا وړ سامان پرې ایښی وه. صنفونو ته شاګردان راغلل. وسایل به نه وه. په سلو کې 30% شاګردان پاتې شو. نور ټول لاړل. داسې غله وه چې دولتي کسان هم ورسره شریک وو. افسوس د چا نه ګیله وکړو چې فساد په خپل لمن کې و. خپل همت مې قوي کړ. ومې ویل اجازه نه ورکوم چې کوم مشکل زما د مورجانې د هیلو خنډ شي. نوی اعلان مې جوړ کړ. خبرتیا د یوې کورنۍ په 3 غړو کې د یو تن فیس معاف او 50% فیس تخفیف او هغو زده کوونکو ته خبر ورکول کېږي که د اقتصادي ستونزو له کبله څوک نشي کولی خپلې زده کړې وکړي. ښکلی افغان تعلیمي مرکز په وړیا ډول شاګردان روزي. د الله تعالی مهرباني ورځ تر بلې شاګردان زیات شو. یو زرنجواله سیلاب وهلې نوي کتابونه بار کړي وو. غوښتل یې چې ویسوځوي او بیا یې هم په سیند کې لاهو کړي. په لاره کې تر یو کتاب خلکو ترې واخیست. د کتاب پر پوښ یې داسې لیکلي وو د پوهنې وزارت د لیک ورځ زده کړې معاینیت. له زرنجواله نه مې پوښتنه وکړه دا چېرته وړي وروره؟ هغه ویل مولوي صاحب نه پوښتنه کوم. که د سوځېدو وي وبه یې سوځوم که نه نو سیند کې به یې واچوم. نه وروره مولوي هم په ځای پرېږده او سوځول هم مه کوه. زه به خلکو ته د دې کتاب ارزښت پیدا کړم او تا ته به 5 منه وچ لرګي درکړم. هغه ومنلو او ټول کتابونه مې ترې ښکته کړل او په اداره کې مې منظم کېښودل. تصمیم یې داسې و چې نوي شاګردانو ته به له همدې طریقه ښوونه کوم چې کله نوي شاګرد داخلي ته راته نو ما به ورته همدا کتاب ورکوه چې فیس به مې ترې نه اخیسته او کتاب به مې پرې پلورلو. د کتاب قدره پیدا شو. میاشت په زرنجواله بیا راغی. ویل لرګي کم دي 10 منه مې کړل. هغه ویل نه ستا چې هغه 3000 پر ما پور و خلاص شو. ما یا مې ټول کتابونه واپس کا. هی افسوس افسوس تا خو په سیند کې لاهو کول او د دې ارزښت درته کله پیدا شو؟ ویل بس هغه پیسې نه درکوم. ومې ویل
ورځه الله دې ملشمۍ راکوه، خو د کتاب ساتنه کوه. سوځول او سیند کې لاهو کول ښه کار نه دی. هغه ډېر برکتي کتابونه وو. ځینې مې بېوزلو ته وړیا ورکول او په پیسودارو کې مې خرڅول، خو د سوځېدو نه بچ شو او دا ما لپاره د ویاړ ځای دی. هغه پیسو ته مې ارزښت ور نه کړ، ځکه چې د لاس خیرې وي. هره ورځ به مې 50 افغانۍ سپما کوله تر څو د پوهنتون لپاره زمینه مساعده کړم. د 3 میاشتو 4.5 افغانۍ جوړېدلې. اوس نو هغه وخت راغی چې د طبي علومو په باش کې یو خدمتي څانګه انتخاب کړم. په 1495 هجري شمسي کال کې د کانکور ازموینې په ورکړې سره بریالی و. په لوی سید جمال الدین افغان د طبي علومو انسټیټیوټ کې شامل شوم او د خپلې ګرانې مور وروستۍ هیله مې هم پوره کړه. لاړم کلي ته چې مورجانې ته د وروستۍ هیلې مبارکي هم ورکړم. هدیرې سره ښکته شوم. د قبر شناخته مې په چاو د شونډو مچو کړه. ومې ویل مورجانې مبارک دې شه، ما ستا وروستۍ هیله هم پوره کړه. مورې زه ډاکټر کېږم، کاش چې تا لیدی شوم چې زه ستا د هیلو په پوره کولو کې څومره خوشحاله یم. مورې ستا لپاره هغه خاپیرۍ هم هېروم، ځکه چې ستا خوښه زما ده. تا خو د احمد کاکا لمسۍ خوښه کړې، زه به همهغې ته جرګه لېږم. 2 میاشتې بعد غوښتل مې د مور تمثیل په حقیقت بدل کړم. ما تېروتنه وکړه. جرګه مې د حشمت اکا کره ولېږله چې هغې لور هم نه درلودله، خو په زړه کې مې مور ته رښتینې وم. د قدرت کمال ګوره، د زړه غوښې مې خوړلې چې نن له سیاله جدا کېږم. خاپیرۍ به خفه وي. ټوله ورځ مې په ژړا تېره کړه، خو د نصیب کرښې مې بدلې وې. کله چې د جرګې خلک بېرته راستانه شول، په زړه کې مې د بېلتون جټکه راغله. ډول ډول غږونه راباندې کېدل. غوږونه مې کلک په لاسو نیولي وو چې زهرا په چیغو چیغو راغله. هغه له خوښۍ چیغې وهلې او په ما د غم اوازونه زور کړی و. شعر مې غاړې ورکړه. ومې ویل خیر شه خورې، ولې چیغې وهې، څه شوي دي؟ ورو یې راته وویل ګل لالا دا په تا څه شوي دي؟ ما کله چیغې وهلي؟ تا لپاره زیری لرم. په دې فکر کوم چې اوس دا به راته وایي. له خاپیرۍ ځینې جدا شوم. لپې لپې اوښکې مې په مخ لاړې. سر مې ښکته کړ. زهرا خپل لاس زما زنې ته وغځاوه او سر یې راته پورته کړ. څه شوي ګل لالا، ته ژاړې؟ په مړوند مې سترګې پاکې کړې. ومې ویل هېڅ خبره نه ده، وایه خورې د څه شي زیری کوې؟ ګل لالا نن داسې یوه ډالۍ در کوم، داسې یوه ډالۍ چې په اورېدو یې داسې نه چې ساه بنده شي. لالا سترګې دې لا هم سرې دي، هله شابه اوږده ساه واخله. ښه زما استازې، دغه دې هم اوس یو ګیلاس اوبه هم وڅښه. ومې څښل. اوس خو وایه څومره سختې زیری شو. واوره ګل لالا، زموږ د مور خوښه هماغه ښاپیرۍ وه. له کومې سره چې ته مینه کوې، سیال درته ښایم. وخت ته رښتیا وایې، ستا په سر مې قسم. له خوښۍ مې اوږو ته جګه کړه. خور جانې ژر وغواړه، ژر وغواړه، تا ته څه شیریني درکړم. هو لالا بس ستا خوندوره موسکا. ته خو ډېره حیرانوونکې زما ګرانې ګوډۍ. وروره 2 ګټې دې وکړې. لومړی خو دې مورجانه خوشحاله کړه، هغې تمثیل دې په حقیقت بدل کړ. بل دې مینه ترلاسه کړه. خورې ته رښتیا وایې. بل دا چې زما د مور خوښه خو ډېره ښکلې وه. د دې ښاپیرۍ د ښایست الفاظ یې نه لیکم، داسې نه چې څوک یې راته له نظره کړي. پای. د ښاغلي لیکوال ډاکټر صفي الله سیر وروستۍ خبرې. دا مې سوګند دی، په خپل ژوند کې به یو مور هم پرېږدم چې بې درملنې پاتې شي. نه ستړي کېدونکي خدمتونه به یې کوم. که ته نه یې مورجانې، ستا هره سخته مې په یاد ده. خوشحاله به دې یم چې نن مې ستا ستره هیله پوره کړه او دغه کتاب مې د خلکو په زړونو کې ځای کړ. مورې نن مې د وروستي ځل لپاره خپلې سینې پورې ونیسه. په لوی الله دې سپارم. رب العزت دې وغواړه جنتونه په نصیب کړه. امین ثم امین. د چا د مور چې جنازه پورته شي، لکه مکې نه چې کعبه پورته شي. دا و د مورې ته مې زړه کې د ناول پای. په دې هیله چې یاد ناول مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بل او نوي ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.